ډېر مور پلار داسې وي کوم خپل ماشومانو نه خوشحاله نه وي او ځینې وخت هغوی خپل ماشومانو له یو امام ته راولي او بیا امام ته وایي چې زما ماشوم ډېر روان شوی دی او څه خبره نه اوري. دا بدخویي دی او هغه بدخویي دی، لوستل نه کوي، ټوله ورځ پروت وي او لوبې کوي. نو تاسو لږ کوشش وکړئ او ورباندې صدم واچوئ او ورته سم کړئ، یا ورباندې لاس وګرځوئ چې سم شي. نو تاسو دا ویل غواړئ چې 20 کاله کوم بد تربیت تاسو ورته کړی دی هغه زه یوه ورځې کې سم کړم. زه رښتیا خبره کوم، ډېر ځل مور پلار د خپل ماشومانو تربیت سم نه کوي او بیا وایي چې شیخ ورته سم کړی که نه، تاسو کولی شئ. او ځینې وخت داسې هم وي چې مور پلار خپل ماشومانو دپاره ډېر اوچت سټنډرډ ایښی وي، نو هغوی ځکه هر وخت هغوی نه خوشحاله نه وي. یو ورځ عمر ابن العاص نبي صلی الله علیه وسلم ته یو ګیله واغسته راغی او تاسو خبر یې چې هغوی ګیله څه وه؟ چې زما زوی ټوله شپې مونځ کوي، هر ورځ روژه نیسي او هر وخت قرآن لوستل کوي. نو څومره خلک دي چې دا خواهش لري چې هغوی هم د خپل ماشومانو په اړه کې داسې ګیله وکړي. زما زوی ټول وخت عبادت کې تیری، هر ورځ روژه نیسي او هر وخت قرآن لولي. یا رسول الله، دې ته لږ پوه کړئ. نو نبي صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر له راغوښتو او ورته بخښنه وکړه چې ته څومره قرآن لولې. نو تاسو خبر یې چې هغوی یو ورځ کې به څومره قرآن لوستو؟ نو هغوی به هر ورځ یو قرآن خلاصو. نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې 7 ورځو کې یو قرآن خلاصوه. نو هغوی ویل چې زه دې نه هم زیات کولی شم. نو نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې صحیح شو، ته 3 ورځو کې خلاصوه. نو هغوی ویل چې زه دې نه هم زیات کولی شم. نو نبي صلی الله علیه وسلم ویل نه، بس 3 ورځې. نو صحابیانو کې ډېر داسې خلک وو چې چا 3 ورځې نه هم لږ وخت کې به قرآن خلاصو، خو نبي صلی الله علیه وسلم خوښه وه چې هغوی د ځان نه ستړي کوي. کوم خلک هر ورځ قرآن لولي؟ آیا تاسو 10 پارې یو ورځ کې لوستلی شئ؟ نو نبي صلی الله علیه وسلم هغوی ته ویل چې 10 پارې یو ورځ کې. او بیا ویل چې د روژې څنګه نیسئ؟ نو هغوی ویل چې زه هر ورځ یو روژه نیسم. نو نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې د میاشت منځني 3 ورځو کې روژه نیسه. نو هغوی ویل زه نور هم کولی شم. نو بیا نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې د ګل او زیارت پر ورځ باندې روژه نیسلی شي. نو هغوی ویل چې زه نور هم کولی شم. نو نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې د دنیا کې ټولو کې ښکلې روژې د داود علیه السلام وې چې هغوی یو ورځ به روژه نیسله او بل ورځ به نه نیسله. نو هغوی ویل چې زه نور هم کولی شم. نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې نه، دومره ډېر دی. نو نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې ستا قیام اللیل څنګه وي؟ نو هغوی ویل چې زه ټوله شپه عبادت کوم. نو نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې د شپې عبادت ټولو کې ښه هغه وي کوم کې یو کس د شپې اولنی برخه کې ویده وي او شپې آخري برخه کې ویښ شي او بیا د شپږم برخه کې بیا ویده شي. نو هغوی ویل چې زه نور هم کولی شم. نو نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې نه، بس دومره ډېر دی، چې یو شپې کې دومره قیام ډېر دی. او بیا نبي صلی الله علیه وسلم هغې ته یو نصیحت هم کړی و چې هغې کس په شان جوړ نه شي چې کله هغه بوډا شي نو خلک د هغې نه وایي کان یقوم اللیل فترکه، چې دی به شپې قیام کو خو اوس یې پرېښودو ځکه چې هغه ستړی کېږي.